الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو، د عربو په ځمکه کې یو عظیم الشان عالم تیر شوی امام محمد بن سلیمان التمیمی رحمه الله. داغه په زمانه کې د عربو په دې خاوره کې ډیر شرکونه، بدعات او رواجونه، نو د هغه انداز د دعوت هم داسې ښکلی انداز و چې د عامو خلکو دپاره واړه واړه کتابونه او وړې وړې رسالې او خطونه یې د خلکو ته به لیکل. ځکه کله چې یو کتاب او یوه رساله وړه وي نو په هغې کې فایده ډېره زیاته وي او په هغې کې مقصدونه ډېر زیات وي. د دې وجې نه عرب علما وایي د رسالې مطلب څه شی؟ رسالة وایي حجمها صغیر وعلمها کبیر. رساله معنا چې د لیکلو په لحاظ وړوکی غوندې کتاب وي خو علم پکې ډېر زیات وي. نو د امام محمد ابن سلیمان په زمانه کې شرکونه ډېر زیاتو، بدعات ډېر زیاتو، د توحید د عقیدې نه خلک نو خبر، نو هغه به داسې واړه واړه کتابونه خلکو ته ورکول. یو په هغه رسالو کې، په هغه خطونو کې، په هغه کتابونو کې دا وړه رساله ده چې نوم یې دی القواعد الاربع، څلور قاعدې، څلور قانونونه، څلور اصول په خپله زندګۍ کې دا په خامخا راوله. او دغه څلور اصول زده که، هسې نه چې چېرته ته هم په شرک کې اخته شي. ځکه علم چې دی راغی نو ځان به د شرکونو نه بچ وساتې. نو مخکې د دې نه چې دغه څلور قاعدې شروع کی، نو امام صاحب یوه دعا کړې ده هر هغه چاته چې دا کتاب ګوري، دا کتاب لولي. نو فرمای اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والآخرة. د الله نه مې دا دعا ده چې کریم رب دی، د سخاوت والا رب دی، عزتمند رب دی، او د هغه عظیم الشان عرش مالک دی. عرش عزیزانو ویل کېږي د بادشاه تخته. د الله رب العالمین هم عرش ته، خو یاد وساتئ الله تعالی عرش ته محتاج نه دی، بلکې د عرش الله ته محتاج دی. او دا عرش د 7 اسمانونو د پاسه دی، او د عرش د پاسه رب العالمین دی. لکه الله قرآن کې فرمایي الرحمن علی العرش استوى. د عرش د پاسه دی رب. د قیامت په ورځ باندې به 8 ملائکو د عرش بار کړی وي. سورة الحاقه کې الله فرمایي ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8. او د هغه ځای نه رب العالمین هر څه ویني، په هر څه خبر دی، حتی په توره شپه، په توره ګټه، تور میږی ویني هم، د هغې د خپو کشاره موري، د هغه د زړه نه هم خبر دی. علم د رب العالمین په هر ځای کې دی. وهو بكل شيء علیم. قدرت د الله تعالی په هر ځای کې دی. والله على كل شيء قدیر. خو په خپل الله تعالی د عرش د پاسه دی. دعا یې داسې کړې ده چې ان یتولاک فی الدنیا والآخرة، چې الله تعالی دې تا خپل دوست وګرځي. چې الله خپل دوست وګرځولې، الله به د حفاظت کوي، الله به د سمې لارې ته رابلي. څومره ښکلې دعا ده. الله دې ځان ته رانږدې کا په دنیا او په آخرت کې. بلې دا دعا کړې و ان یجعلک مبارکا اینما کنت. ته چې چېرته یې الله تعالی دې برکتي وګرځوه. برکت معنا خیر کثیر، چې ستا په هر یو شیز کې خیر وي، خبرو کې د خیر وي، رفتار کې د خیر وي، په اوقاتو کې د خیر وي. نو چې ته برکتی شوي نو ته به الله تعالی ته نورم نږدې شي، د خیر په کارونو کې به استعمالیږي. درېمه دعا امام صاحب هغه دا کړې ده و ان یجعلک
ممن اذا اعطي شکر و اذا ابتلي صبر و اذا اذنب استغفر. الله د تا کې دا درې صفات پیدا کی او دا درې وړه کمالی صفاتونه دي. اول د شکر ماده چې الله در باندې نعمت وکړو الله تعالی دې تعالی د شکر توفیق درکړي. دویم انسان باندې امتحانات، ابتلاءات، مصیبتونه، تکلیفونه، کړاوونه، بیماریانی، قسمه قسم ټنشنونه راځي، نو سبکه صبر وکړي. الله تعالی دې تا کې صبر پیدا کړي. او دریم دا د انسان فطرتن پیدا داسې دی چې انسان نه ګناه کیږي، چې کله در نه ګناه وشو الله تعالی دې تعالی د استغفار او د توبې توفیق درکړي. دا شکر او صبر او استغفار توبه وستل دا درې واړه د نیکبختۍ هغه علامې دي. تاسو اسی قرآن کې سوچ وکئ، سلیمان علیه السلام ته الله تعالی ډیر عظیم بادشاہت ورکړو. هغه بداویل قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. دسې بادشاہتو چې دای ویل چې د بلقیس دا بلډینګ او پارلیمنت هاوس او د آبادی به څوک مال راوړي، الله تعالی ورته داسې مخلوق مسخر کړو. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. یو پیری ورته ویل چې ته بل د زینه پاسېدل نه او دا غ بلډینګ بدر لمونږ راوړي او ستا خواته وي. وقال الذي عنده علم من الكتاب، هغه کس چې الله ورلک علم ورکړو هغه ویل چې ستا د سترګو د رب سره به زرا ورسوم. نو په دغه ټیم کې د تکبر ونکو چې وګوره زما داسې بادشاہت دی، بلکې داسې به ویل هذا من فضل ربي، دا په الله په ما باندې احسان کړی دی. ليبلوني أأشكر ام اکفر، په ما امتحان کوي چې زه د الله شکر ادا کوم کنه د الله نه شکر کوم. دا مالداری چې دا یو قسم امتحان دی چې په دې کې توس د شکر لار اختیار کړه د کفران او د ناشکرۍ. د دې اپوزیټ او د دې عکس چې کم سړی بی دین وي او الله ورله دنیا ورکړي وي، نو هغه بیا څه کوي؟ هغه بس د ارث ځان ته منسوبوي. لکه قارون، الله ورله ډیر مالونه ورکړي، وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه. خو هغه ډیر تکبر شروع کو، خلک ورته تکبر مکوه، خو هغه بس ویل قال انما اوتیته على علم عندي، دا خو چې ماته ملاو د زه عالم ما، الله ته پته ده چې دای حقدار دی، داسې خبرې به کولې. نو شکر یې نه ویستو، نو الله څه وکړل فخسفنا به وبداره الارض. نو د ناشکرۍ نتیجه دا شو چې په ځمکه کې ډوب شو سره د کور. نو شکر ویستل چې کله الله درته صدر کی دا کمال دی، او ناشکری کول دا نقصان دی. او دغه شان مصیبتونه به راځي نو صبر وکړئ. لکه یعقوب علیه السلام ته تاسو ګورئ، علماء لیکلي بعضې چې 40 کاله او بعضو لیکلي چې 20 کاله د یوسف غوندې ښکلی بچی هغه ترې ورک شو. دومره خفه وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، په خپل زړه به یې تېروه او دا سترګې د ډېر خفګان د وجې نه سپینې شوي وي، دا تورې سپین شوي. خو بیا هم ناشکري او بې صبري نه کوله، بلکې دا به ویله انما اشکو بثي وحزني الى الله. الله سره به مناجات کو، الله سره به خبرې کولې چې الله دا خپل شکایت تا ته کومه د خپل غم. واعلم من الله ما لا تعلمون، او الله رب العالمین باندې زه پوهېږم چې په ما به یو ورځ راحت راولي. خو اسباب یې استعمالول چې تاسو لاړ شئ، یا بني یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه، تاسو لاړ شئ یوسف او د هغې ورور وګورئ. 2 بچي یې ورکو، یوسف علیه السلام او د هغې ورور بنیامین. نا امیدي نه کوله، همغه چې الله تعالی ورته یوسف را واپس کو په ښایسته حالت کې. نو صبر وکړئ. دریم چې ګناه ده نه وشوه، فورا توبه وباسه. په توبه باندې مه ستړی کېږه او په توبه مه پښیمانه کېږه. چې څومره تا توبه ویسته دومره به الله تعالی ستا درجات اوچته، ستا ګناهونه به هغه معاف کوي.
قرآن کې الله تعالی بار بار فرمایي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم چې مؤمنان کلم ګناه ته نږدې کېږي یا ګناه ترې وشي فورا توبه وباسي توبه وباسه په صدق سره. نو امام صاحب دا درې دعاګانې وکړلې چې الله تعالی دې په دې کسانو کې وګرځوه. اوس هغه مقصدي خبرې لراځي. مقصدي خبر هغه دا ده هغه دا کوي چې ان الحنیفیة ملة ابراهیم ان تعبد الله. هغه پاک دین د شرک نه د ابراهیم علیه السلام ملت او د ابراهیم علیه السلام دین هغه دا دی چې ته به یوازې یو د الله تعالی بندگی کې په داسې حالت کې چې تا کې به اخلاصي بندگی به کې خو د توحید عقیده بدی. ځکه الله قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما دا انسانانو پیریان ندی پیدا کړي مگر د دې دپاره چې زما بندگی وکړي. عبدالله ابن عباس به ترجمه کوله الا ليوحدون. په داسې حالت کې عبادت وکړي چې د توحید عقیده وي. نو ګورئ چې کله تا دا خبره وپېژندله چې ملت د ابراهیم دا دی چې یوازې د الله بندگی کوه الله سره شریک مه جوړوه. نو بیا ته په دې پوهېږي چې الله تعالی چې ته پیدا کړی لعبادته د خپل عبادت دپاره. اوس دا عبادت څه شی دی؟ نو عبادت عبادت دی چې په هغې کې توحید عقیده وي. معنا دا ده چې یوازې د یو الله تعالی بندگی کې د الله سره شریک نه جوړې. د الله سره پیغمبران، اولیاء، فرشتې، نیکان انسانان، بدان، نور، سپوږمۍ هیڅ څوک د الله سره برخدار نه ګرځي. بس دا عقیده لري چې زمونږ رب یوازې ذات دی، په عبادت کې هیڅ څوک شریک نه لري، په اسماء او صفاتو کې شریک نه لري، په ربوبیت کې څوک شریک نه لري. د دې وجې نه چې ستا دا عقیده جوړه شوه نو ستا به د زړه ټوله توجه هغه الله رب العالمین ته به وي. نو یو مثال هم ورکوي وی ګورئ الله مونځ فرض کړی دی خو دا مونځ چې دی الله قبلی چې په دې کې دا شرط موجود وي. شرط یې څه شی دی؟ د مونځ دپاره اودس کول. ان الله لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا. که یو سړی اوبه موجودې دي او عذر یې نشته او دی اودس نه کوي او زه داسې مونځ کوم اوږده رکعتونه وکړي، سجدې وکړي، جړاګانې وکړي، خو بې اودسه مونځ کوي، د ټولو فتوا داره چې دا مونځ نه قبلي. دغه شان چې هر سړی دی او هر څونه د الله تعالی بندگی کوي او عبادت کوي، خو چې کله په دې عبادت کې توحید نه او په عبادت کې د توحید مقابل کې شرک پکې و نو دا عبادت الله تعالی دا نه قبلوي. چې کله شرک په عبادت کې راغی نو دا عبادت خرابېږي. لکه څنګه چې بې اودسي د مونځ دپاره باطلونکې ده چې مونځ په بې اودسۍ سره خرابېږي. په هره طریقه چې وي انسان بې اودسه شو د ده مونځ به نه کېږي تر څو چې اودس یې نه یې کړی. او چې شرک دی په عبادت کې راغی نو دا سړی چې کوم دی وصار صاحبه من الخالدین فی النار، دا به همیشه د پاره جهنم ته ځي، همیشه به جهنمی وي. ځکه الله تعالی قرآن کې هم دغه شانتې فرمایي ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اے پیغمبره که تام شرک وکړو نو تا چې دا څومره عملونه کړي وي دا ستا عمل برباد شو په دې شرک سره، عبادت دې تباه شو او ته به تاواني. او بل د مشرکینو دپاره الله تعالی سزا چې مقرره کړې ده هغه جهنم دی. نو چې کله په شرک سره ستا عبادت هم خرابېږي او اخرت هم دې خرابېږي نو بیا په کار دا ده چې ته دا شرک وپېژنې چې شرک څه شی دی. نو د دې دپاره 4 قاعدې دا زده که او ځان پې پوه که تر څو الله تعالی ته د شرک نه بچ وساتي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د شرکونو نه بچ وساتي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو عبادات هغه عبادات وګرځوي چې هغه په توحید باندې آباد وي، په
په اخلاص باندې آباد وي او الله ته قبول وي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.